روسیې د کالوګا سیمه د پالاتکي کلي د څښتن د بدلون کلیسا لوړ زنګ برج 3 پوړونه لري. په خورا پورتنۍ پوړ کې زنګ وهل یو سړی څنګه زنګ ته پورته کېدای شي؟ دلته د بیل برج 2 درجې ته لاره ده، خو هلته پله نشته. د پورته کېدو لپاره تاسو اړتیا لرئ چې زینه وکاروئ. ډیر داسې ښکاري لکه د نادر کارول شوي ګټور حرکت. معمار تصور نه کاوه چې د زنګ برج به هره ورځ پورته شي. مګر بیا خلکو اړتیا احساس کړه چې ډېری وختونه د بیل برج ته پورته شي. دلته د زینو لپاره د لرګیو توسي جوړ شوی وو. دا اندازه دلته هغه سرحد دی چې هلته د لرګیو دیوال وو. بهر د خښتو دیوال پلستر شوی. دننه هیڅ پلستر نشته. دلته پورته کېدل ناشونی دی. تصور وکړئ چې دا د کلیسا کارمند لپاره څومره ستونزمن وو. موږ د زنګ برج په 2 پوړ کې یو. دا څرګنده ده چې دا لاره د جوړولو په وخت کې جوړه شوې وه. مګر تاسو نشئ کولی لوړ شي. هیڅ پله نشته. معمار تصور نه کاوه چې دا اړینه وه چې پورته لاړ شي. مګر بیا دوی په پورتنۍ برخه کې زنګ وهلی. زینه د لرګیو د بیم په نالیو کې خوشوي وه. زینه په منډه ولاړه وه. ما په دې ځای کې آرام کړ. دا یوه ډیره سخته زینه وه. مګر په هیڅ ډول د زینو لپاره ځای نشته. د بیل لپاره د لرګیو بیمونه او فلزي ماونټ. خراب ساختماني. په کونج کې د کونج پورتنۍ برخه نشته. د بیم لپاره یو ځای شتون لري. د خښتو په شان خښتې په 2 پوړ کې دي. کورنیسونه پرته له سوري څخه پاتې دي. د بیم داخلولو لپاره کارنیس مات شوی وو. راځئ چې یو بل بیم وګورو. دا لیدل کېدای شي چې د بیم لپاره ځای وروسته جوړ شوی وو. دوی په بېرحمۍ سره د کنډک خښتې ماتې کړي. داسې نه برېښي چې مخکې پلان شوي ځای وي. یو بیم لوړ دی، 2 ټیټ دی. موږ به نور څه وګورو؟ اوس زما خدایه څومره وحشت دی. دوی د لرګیو بیم د دننه کولو لپاره خښتې راټوکولې. راځئ چې وروستی ضمیمه نقطه معاینه کړو. دلته خښتې هم ماتې شوي. دوی د بیم لپاره یو ځای مات کړ. د بیل خوندي کولو لپاره. دا معلومه شوه چې زنګ په دې برج کې وروسته زړول شوی و. د معمار د پلان له مخې د کلیسا زنګونه نه درلودل.